مورګن وویل نړیوال جام پایلوبه کې الله له موږ سره و. سلام، وخت مو پخیر. راته ستړي مه له مطلب تر شریکېدنه مخکې زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. دا یادول ده دا مطلب مو د خبریال ډاټ کام څخه دی. د 2019 نړیوال جام اتلولۍ خپلونکي انګلستاني لوبډلمشر ایوین مورګن وایي چې په نړیوال جام پایلوبه کې الله له موږ سره و. د کرکټ په نړیوال جام پایلوبه کې چې په 14 جولای د لندن په لارډز لوبغاړي کې ترسره شوه، انګلستان پکې اتلولي خپله کړه. دا د انګلستان څلورم ځل و چې د نړیوال جام پایلوبې ته لاره پیدا کړې وه. په تیرو درو ځلو کې انګلستان ته ماته خوړلې وه، خو په څلورم ځل یې بریا خپله او د نړیوال جام په تاریخ کې یې په لومړي ځل اتلولي خپله کړله. د لوبې له ختمېدو وروسته رسنیو سره په خبرو کې ایوین مورګن د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې په پایلوبه کې الله له دوی سره و. همدغه راز خپله خبره یې مخکې بوتله او ویل چې له عادل رشید سره یې خبرې کړې وې او هغه ورته ویلي و چې الله له موږ سره دی. ایوین مورګن وویل چې زموږ په لوبډله کې ځانګړې خبره دا ده چې په دې کې د بېلابېلو کلتورونو سره اړیکې درلودونکي کسان شامل دي. همدغه راز د نیوزیلندۍ لوبډلې لوبډلمشر کین ویلیمسن د ICC په قانون کې د نیوکې په پرتله ویل چې د لوبې ټول قانون له مخکې څخه جوړ شوی و، خو دا حقیقت دی چې موږ به له دې ماتې په اسانۍ را بهر نه سو. د 2019 نړیوال جام په پایلوبه کې نیوزیلند پچه ګټلې وه او لومړی یې د توپوهنې پرېکړه کړې وه. یا د لوبډلې د 8 ویکټو په تاوان 241 منډې وکړې چې د دوی په ځواب کې انګلستان هم 241 منډې وکړې او لوبه یې مساوي کړه. د لوبې د مساوي کېدو نه وروسته د نړیوال جام د قانون تر مخه د لوبې پرېکړه سوپر آور ته ولاړه چې دا د یو څو ورځنیو لوبو په تاریخ کې لومړی ځل و چې په لوبه کې سوپر آور ترسره سو. د حیرانتیا وړ خبره دا ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ سوپر آور هم مساوي سو، خو بیا په لوبه کې انګلستان تر نیوزیلند ډېر بونډرې وهلې وې، نو د لوبې اتله لوبډله اعلان سوه او داسې د نړیوال جام اتلولي خپله کړله. دا مطالب مو همدومره وه. کوم مطالب خوښ سوي وي ضرور یې لایک او شیر کړئ او د دغسې ښکلو او تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بل مطالبه تاسې ټولو ته ښه وخت. خدای په امان.